د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت مسؤلینو د اسلامي ارزښتونو د پالنې، میرمنو د حقوقو خوندیتوب، د قومي او ژبني دښمنیو د حل، ټولنیز عدالت د ټینګښت او د ټولنیز اخلاقي سمون لپاره د ټاکل شوی پالیسۍ پر اساس د ټولنیز سمون په موخه کړنې ترسره کړي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت اړوند د شکایتونو اوریدلو معین شیخ صاحب صدیق الله ورسره مل پلاوي د وزارت مقام د رهبرۍ پر اساس له امارتي مسؤلینو، دیني عالمانو، قومي مخورو، سوداګرو، د بیلابیلو اتحادیو له غړو او ځایي اوسیدونکو سره د همغږۍ د امر بالمعروف وزارت د نوي جوړ شوي قانون د اورولو په موخه فراه او بادغیس ولایتونو ته سفر وکړ. د یاد وزارت محتسبینو په دې اونۍ کې د میرمنو د حقوقو اړوند 8 بیلابیلې قضیې حل کړي دي چې په دې قضیو کې 40 د کورني تاوتریخوالي، 7 د میراث، 10 د غیر شرعي نکاحګانو، 7 د ولور، 4 د نفقې ورکړي او 8 د طلاق او په بدو کې د ورکړي قضیې حل شوي دي. محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي روحیه د پیاوړي کولو لپاره د هیواد په کچه 12 لویې دښمنۍ او د 10 وړې شخړې حل کړي دي. د غراض د امر بالمعروف وزارت محتسبینو په ټولنه کې د ناوړو دودونو د مخنیوي، ټولنیز عدالت د تامین او د خرافاتو د مخنیوي په موخه وتنه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه عدلي او قضایي ارګانونو تور پیژندلي دي. او وروستی خبر دا چې محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیر او بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 115 اصلاحي ناستې کړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا